نن هوم منیو کې مو فونټس ویلي، الاینمنټس مو ویلي، نمبرز ته راځو او دلته کاپی پیسټ فارمټ دا مو ویلي و که نه. دلته پیسټ سپیشل پاتې ده. پیسټ یو خو پیسټ ده چې کله موږ یو شی کاپی کو یا کټ کو بیا دوی فعاله کېږي. مثلا نو زه دا خط کاپی کوم یا کټ کوم نو ګوره پیسټ به فعاله شي. او دلته ګوره اکسل کې دغسې علامه ورباندې راځي چې کوم ځای کټ کاپی شي د دې مطلب دا ځای کټ یا کافي ده. چې کله بل ځای کې کلیک کوئ مثلا زه دلته خط لیکم نو بیا ګوره هغه چوکاټ یې له منځه ځي، په دې معنی چې اوس کټ کاپي له منځه لاړ، اوس یې نشي هغه پیسټولی. ګوره پیسټ هم غیر فعاله شو. نو کټ کاپي چې کله یو ځای کټ یا کاپي کوي نو دغه علامه راځي، بیا به پیسټ هم فعاله وي. تر هغه وخته ته پیسټ کولی شي چې دغه چوکاټ وي، چې چوکاټ له منځه لاړو بیا نشي پیسټ کولی. نو اوس کله چې موږ یو شی کاپي کو کاپي کو دلته غواړم چې پیسټ یې کړمه نو ګوره دلته چې موږ کلیک کوو موږ سره دلته څه راځي؟ پیسټ سپیشل راځي. یو تنه پیسټ چې کلیک یې کړي هماغه شی به دلته پیسټ کړي چې موږ کټ کړی مو. پیسټ سپیشل څه وخت کار کوي؟ پیسټ سپیشل موږ هغه وخت استعمالوو چې کله زموږ سره یو ټیبل وي او هغه کې فورمولې وي او هر څه وي. مثلا زه یو ټیبل جوړوم چې دلته ورډ ایکسل دی، ټوټل علي ولی احمد خان، دا یو ټیبل ده، دلته به ټوټل راوباسو. سم فارموله خو درته معلومه وه که نه؟ دا به همداسې لاندې راکش کو، دلته به هم فعلا ټوټل ورکو مساوي سم، دا به جمع کو او دې خواته به یې کش کو تر څو د دې نور ټوټل راشي. دا ټیبل به لږ ډیزاین ورکو، بارډرز به ورکو، رنګ به م ورکو، دې ته به دا به لږ بولډ کو، دا به یې هم بولډ کو. داسې یو ټیبل شو. اوس ګوره دغه ځای کې چې موږ فورمول ورکړی چې کرسر ورباندې کېږدو نو فورمولا یې چېرې راته ښیي؟ فورمولا بار کې راته ښیي که نه؟ موږ اوله ورځ هم ویلي وو چې دې ته فورمولا بار وایي او همیشه چې کله کرسر ورباندې کېږدو نو هلته فورمولا بار کې به فورمولا راته ښیي. اوس که زه دغسې ټیبل چې هم فورمول ولري هم ډیزاین ولري زه یو ځای نه کاپي کوم او بل ځای پیسټوم. اوس ګوره دا هم سلیکټ کو او دلته مې کاپي کو. اوس یې غواړم چې چېرته پیسټ کړم، مثلا دغه ځای کې پیسټ کړم. دلته راشي ګوره دلته اپشنونه څومره ډېر شو. دا ټول بېرته چېرته راځي؟ پیسټ سپیشل کې راځي. پیسټ سپیشل چې کلیک کې ګوره دلته اول پیسټ ده، یعنی پیسټ کوم شی درته پیسټ کی؟ پیسټ آل معنا ټول راته پیسټ کړه. نو کوم شی چې په دې ټیبل کې و هماغه به ټول درته راځي، یعنی فورموله ډیزاین ټول شیان. اوس ګوره که زه اوکې کړم نو هماغه سیم ټو سیم به ټول راځي. فورموله به مې وي چې دلته کرسر کېږدي ګوره فورمول شته. فورمول چې وي د فورمول فایده څه شی ده چې موږ ویل چې کله بیا عادت چینج کو جواب څنګه کېږي؟ خپله اتومیټیک تغیرېږي. نو بل که چېرته زه راشم په پیسټ سپیشل کې دلته صرف فورمولاز کلیک کوم. فورمولاز کې بیا څه کار کېږي؟ فورمولاز کې دا ډیزاین نه راځي، صرف ویلیوز راځي، دا نمبرونه راځي او فورمولې ورسره راځي. ګوره ډیزاین رانغی، خو چې دلته وګورو څه شی شته موږ سره؟ فورمولا شته. چې کله موږ عادت تغیروو نو جواب یې خپله ګوره تغیرېږي. نو که کله دې غوښتل چې یو ټیبل له یوه ځای نه کاپي کړي او بل ځای پیسټ کړي خو ډیزاین ورسره رانشي او فورمولې ورسره راشي نو بیا به فورمول نه استفاده کوئ. او که چېرته موږ په پیسټ سپیشل کې صرف ویلیوز کلیک کو، ویلیوز عددو ته یا دغه خط و دې شیانو ته ویلیوز وایي. مثلا په یو خانه راځه په یو خانه کې چې هر شی لیکلي هغه د هغې خانې ویلیو ده. نو که چېرې ویلیوز کلیک کې بیا ډیزاین دا شیان نه راځي لکه فورمولا غوندې، خو فورمول به ورسره نه وي. اوس که زه دلته عدد کلیک کوم فورمول شته؟ نشته. نو چې کله عدد بدلوي نو زه ګوره دا عدد بدل کړم جواب کې به تغییر نه راځي. پوه شوې؟ نو کوم کله غوښتل چې فورمول ورسره رانشي بیا به ویلیوز کلیکوئ. بل که چېرته زه راشم او په دې ځای کې فارمټس کلیک کوم، فارمټ څه مطلب؟ ډیزاین. نو دا کوم ډیزاین چې ده بیا به صرف دا ډیزاین راځي. کله چې د یو ټیبل ډیزاین دی بل ځای ته کاپي کوو نو بیا صرف فارمټس به کلیک کوئ. او بل پکې مونږ سره دی کمنټس. که چېرې کمنټس ولرو په ورډ کې هم کمنټ ویلي وو که نه، دلته مونږ کمنټ ورکولی شو په انسرټ کې. که چېرې یو خانه کمنټ ولري صرف هغه کمنټ غواړي چې کاپي سي بیا به کمنټ کلیک کوئ. بل د ویلیډیشن، که چېرته ویلیډیشن رولز ولري، ویلیډیشن رولز تر اوسه مو ویلي نه دي، مخکې په ایکسل کې وایو. ویلیډیشن رولز داسې دي چې کولی شي یو ټیبل کې یو ځای ته رول ورکړي. مثلا زه دغه ټیبل ته رول ورکړم چې دغه د ورډ نمرې دي له 100 نه زیاتې نه نوشته کېږي او له 0 نه دې کم نشي لیکل کېدای، په دې خاطر چې ته نمرې چې لیکې خو له 100 نه زیاتې نه وي او له 0 نه کمې نه وي که نه. نو هر ځای کې کولی شي چې دغسې قانون وضع کړي چې په دغه ځای کې دې عدد څومره ولیکل شي. نو که صرف هغه قانون دې کاپي کوه بیا به ویلیډیشن کلیک کوئ، هغه په هغه صورت کې چې موږ ویلیډیشن ورکړی وي. خو اوس ویلیډیشن نشته.
بل all using source theme ټول دې را کاپي شي خو هغه تیمز چې موږ پیج لیاوټ کې وایو په هغه ډیزاین کې دی وي اوس چون تیم نشته دا کوم ډیزاین چې موږ ورکړی هغه ډیزاین کې راځي هغه ته په ډیزاین کې بیا پیج لیاوټ کې بیا وایو بل په پیج سپیشل کې موږ سره دی all except borders ټول دې کاپي شي خو بارډر دې پکې نه راځي نور بیا ټول راځي بارډر پکې نه راځي او بل په پیج سپیشل کې بل د پیج سپیشل کې کالم ویډز د کالم اندازه کالم کوم موږ ویلو د بي سي په ذریعہ کول کیږي دا ګوره د کالمو اندازې کچیرته زمونږ کالمونه دلته یعنی موږ مشخص جوړ کړی وي بعضی کالمونه هم لږ واړه جوړ کړی وي بعضی لږ غټ یو ډیزاین وي کنه اوس زه غواړم چې صرف د کالمو اندازه دغه ځای ته راشي نو ګوره دا کاپي ده مینه دا چوکاټ پکې را روان دی د مطلب چې دا شی تیار کاپي ده کنه نو زه دلته راځم پیج سپیشل ته او کالم ویډز نو بیا څه کار کوي صرف د کالمو اندازې همالته مغمره جوړیږي ګوره پام وشو دا کالم ورډ دا دوه غټ نو صرف د کالمو اندازه کم را کاپي کوله بیا به کالم ویډز کې کوي بل په دې ځای کې موږ سره د فارمولاز اینڈ نمبر فارمټس دا او دغه تقریبا یو شی دی صرف فرق یې څه شی ده چې په دې کې نمبر فارمټس هم راځي نمبر فارمټس دغه چې بیا وروسته موږ وایو که چېرې موږ اعدادو سره غواړو چې د ډالر علامه راشي ډالر ساین یا مثلا خپل کرنسی افغاني ورسره راشي بعضی علامې موږ غواړو چې ورسره راشي نو که چېرته ما هغه ور اضافه کړی وي مثلا دغه دوه عددو ته به ور اضافه کړم یا فیصدي به ورکو د دې ځای نه دا فیصدي به کلیک کړو ګوره 200% راغلی نو زه وایم چې دا د کاپي شي کنټرول سی او دلته پیسټوم نو که چېرته موږ په دې ځای کې صرف فارمولاز کلیکو ګوره دې کې هغه علامې ورسره نه راځي راغلی فارمولا به وي ګوره چې کلیک فارمول شته خو هغه علامې ورسره نه راځي نو کوم بیا هغه علامې ورسره راوستي نو بیا به دا یو کلیکوئ فارمولاز اینڈ نمبر فارمټس او دا بل چې دا ویلیوز اینڈ نمبر فارمټس دا ویلیو ګوره موږ دلته ویل چې صرف فارمول نه راولي صرف اعداد او د خانې راولي نو په دې کې به هم خو صرف په دې کې به بیا نمبر فارمټس ورسره دغه پرسنټیج د علامې وي ګوره کلیک کې هغه به ورسره راځي پوه شوئ په دې ښه بل په پیج سپیشل کې موږ لرو آل مرجنګ کنډیشنل فارمیټ کنډیشنل فارمیټینګ موږ دلته وایو دا صرف هغه کنډیشنل فارمیټینګ را کاپي کوي چې دلته مو ویل نو په دې بخپله پوه شي بل د موږ سره اپریشن ګوره دا پیسټ و چې کوم شی پیسټ شي کوم شی پیسټ نشي مثلا فارمولا پیسټ شي ویلیوز پیسټ شي نمبر دلته بیا اپریشن دا اپریشن هغه وخت استعمالوي کله چې له یوه ځای نه عادات کاپي کوئ او بل ځای په نور عادات یې پیسټوئ مثلا دلته 1 2 3 لرم یا یو عادت به فعلا را کاپي کو دغه دوه عدد دلته لیکلی 15 دغه دوه زه کاپي کوم او په دې 15 یې پیسټوم یو عدد راخلم په بل عدد یې پیسټوم که چېرته موږ صرف پیسټ کلیک کړو همدغه ورباندې پیسټېږي هغه زوړ عدد له منځه ځي ګوره همدغه دوه دلته راغی یا 15 څه شو ختم شو نو که چېرته زه دلته کرسر کېږدم او دلته پیسټ سپیشل ته راشو ګوره دغه ټول اپریشنز دي که چېرې 8 کلیک نو دغه عدد چې له دې ځای نه کاپي کېږي او په دې پیسټېږي له دې سره جمع کېږي نو ګوره دوه دا دي 15 دا څو به شي او که منفي کلیک کې سبټریکټ بیا منفي کېږي او که ملټیپلای کلیک کې ضربېږي او که ډیوایډ کلیک کې بیا تقسیمېږي ایډ به کلیک کړو چې جمع شي اوکې که ګوره څه شو کله چې یو عدد له یو ځای نه کاپي کوي په بل عدد یې پیسټوي نو بیا دغه اپریشن استعمالوي که چېرته دې غوښتل چې یا یې جمع کې یا یې منفي کې یا یې ضرب کې یا یې تقسیم کې پوه شوئ په دې باندې بل دا سکیپ بلینکس سکیپ بلینکس بیا څه کار کوي که چېرته زمونږ په ټیبل کې خالی خانې هم وي مثلا دغه ځایونه خالی دي اوس زه دا ټیبل کاپي کوم کنټرول سی دلته یې پیسټوم خو وایم چې دغه خالی خانې دې پکې رانشي نو بیا به راځي دلته ګوره دلته په پیسټ کې به اول ورته وایي چې کوم شی پیسټ شي مثلا آل پیسټ شي فارمولا پیسټ شي څه شی پیسټ شي نو زه ورته وایم چې آل دې پیسټ شي خو خالی خانې دې پکې نه راځي سکیپ لینکس خانې خالی دي نه راځي چې اوکې کې ګوره ټیبل ټول راځي خو هغه کومې خانې چې خالی وي هغه نه راځي بل پکې دا ترانسپوز څه کار کوي ترانسپوز دا کوم شیان چې په رو کې لیکلي دا کالم ته اړوي دا کوم شیان چې په کالم کې لیکلي دا رو ته اړوي سرچپه کوي یې ټیبل نو که چېرته زه پیسټ ورته وایم چې پیسټ آل یا فارمولا یا هر شی چې وي او دلته ورسره ترانسپوز کلیک کړم اوکې کوم ګوره څه به وکړي دغه کوم نومونه چې په کالم کې وو اوس په رو کې دي او دا کوم نومونه چې په رو کې وو دا کالم کې دي دې ته ترانسپوز وایي بل دا پیسټ لینک که چېرته ما یو شی کاپي کړی وي او دلته راشم پیسټ لینک کلیک کوم پیسټ لینک څه کار کوي همدا شی همالته راته پیسټوي اوس ګوره پیسټ لینک
خو اوس به دا دوه ځایونه سره لینک وي کله زه په دې کې تغییر راولم په هغه کې به تغییر راځي اوس ګوره د علي 55 دی شپږ شپېته دی او 121 اوس ګوره که چېرته زه دې کې تغییر راولم دا کمه سل هلته به څو شي دې ته پیسټ لینک وایي چې کله یو ځای کاپي کړي بل ځای پیسټ کړي دواړه سره لینک وي نو بیا به پیسټ لینک لیکوي په هغه صورت کې بیا دوی سره لینک وي مثلا دا د دې ځای نه کاپي کوم بیخي بل شیټ ده په هغه شیټ کې کرسر کېږده او پیسټ لینک یې کړه نو پیسټ لینک چې دی کو دواړه به سره لینک وي چې په دې کې د تغییر راوستو هغه کې به تغییر راځي پوه شوئ په دې شیانو باندې دې ته پیسټ سپیشل وایي پیسټ سپیشل ډېر زیات استعمالېږي په ایکسل کې بالخصوص دا پیسټ لینک ډېر زیات استعمالېږي فارمولاز ویلیوز دا شیان ډېر زیات استعمالېږي مثلا کله دغه عدد وي ته کاپي کوي اوس ګوره دې ته د پرسنټیج علامه به بیرته 30 ته کو دا به جنرال کو دغه ځای کې موږ فارمولونه لرو که نه فارمول کې ادرس ورکول شوی چې سی شپږ له چا سره جمع شي له ډي شپږ سره جمع شي اوس که کله زما دغه عددونه په کار وي اوس مثلا دغه ټوټل زه غواړم چې بل شیټ کې ځان سره وساتم چې د فلاني صنف ریزلټ ټوټلونه دغه نو اوس ګوره که زه دا کاپي کړم او راشم مثلا دا یو بل شیټ ده په دې ځای کې زه سمپل پیسټ ورته وایم ګوره عددونه څو راغله ولې 0 راغی په دې خاطر چې ته دا ځای کې لیکې ګوره دلته فارمول ده که نه فارمول کې څه شی لیکلي بي شپږ دې له چا سره جمع شي نو دلته بي شپږ او سی شپږ کې څه شی شته نو عدد څو راځي 0 راځي که کله اوس دلته ولیکې اوس مثلا دا کې زه یو عدد ولیکم دلته ولیکم ګوره ټوټل څنګه شو نو دغسې وخت کې بیا ته مجبور یې چې څه شی استعمال کړې پیسټ سپیشل استعمال کړې چې مثلا زه غواړم چې صرف دغه عددونه هلته راشي فارمول مرمول هېڅ شی نه غواړم نو بیا دا کاپي کړی دی نو دلته پیسټ سپیشل کې به ورته وایي چې ما ته څه وکړه ما ته صرف څه شی پیسټ کړه صرف یې ویلیوز راته پیسټ کړم بیا به ګوره صرف هغه عدد دلته درته راشي پوه شوئ یا مثلا لینک یې کې ادا کړي نو پیسټ سپیشل ډېر زیات استعمالېږي پوه شوئ په دې شیانو دا بیرته ګورم هغه ویل کوم چې دلته دي بیا در سره وګورئ ښه فونټ څه مو ویلي الاینمنټ مو ویلي اوس راځو نمبر سره نمبر کې که چېرته غواړئ چې نمبر سره بعضې علامې راشي مثلا د ډالر علامې راشي مثلا د پرسنټیج علامې راشي فرض مثال ما دلته هغه جوړ کړی د تنخواګانو شیټ مې جوړ کړی سیلري نیټ سیلري ګراس سیلري دلته ټاکس ده او دلته نیټ سیلري علي ولی اوس مثلا د علي تنخواه چې ده څو ده 600 څه شی ده ډالر ده نو اوس ته به څه کوې دلته به ډالر ورسره لیکې نو که خپله ورسره لیکې ګوره په کیبورډ کې موږ سره ډالر ساین شته ډالر علامه شته خو که هر یوه سره خپله لیکو داسې خو به ډېر زیات وخت ونیسي نو زه څه وایم زه وایم چې دغه سیلري کې زه هر وخت عدد لیکم باید ډالر علامه خپله ورسره راشي تر کوم ځای پورې هر څومره ځای چې ورسره انتخابوي فرض مثال زه تر دغه ځای پورې نو صرف راشه دلته د ډالر علامه کلیک کوه ګوره دې سره به م اضافه شي وروسته چې کله ته یو عدد لیکې هغه سره به خپله اضافه کېږي یا مثلا پرسنټیج علامه بعضې ځایو کې غواړئ مثلا دلته ایوریج سیلري راباسئ یا ایوریج پرسنټیج یو شی راباسئ نو زه وایم چې دغه ځای کې د فیصدي علامه خپله راځي نو څه وکړه هغه ځای ورسره انتخاب کړه چې څومره ځای کې باید راشي پرسنټیج کلیک کړه نو چې کله بیا ته عدد لیکې پرسنټیج به څنګه کېږي پوه شوئ بل ګوره موږ سره دلته کاما شته کاما بیا څه کار کوي چې زموږ عددونه راته بعضې وختونه چې موږ غټ عدد لیکو کنفارم شوی په کاما په ذریعه یې درې خانې جدا کوي په دې خاطر جدا کوي چې ویل یې لږ اسانه شي نو اوس ګوره که زه کاما کلیکم ګوره په دې ځای کې دا کوم ځای کې چې ما کرسر یې کوي نو چې کله زه یو غټ عدد لیکم او چې انټر ووهې نو هغه به څنګه شي په کامې په ذریعه به ګوره درې خانې جدا شي دغه اشاریه ده دغه چې ده کاما ده نو که چېرته کاما کلیک کې بیا کاما په ذریعه درې عدد جدا کوي په دغه باندې کولی شي چې دغه اشاریه عدد یې زیات و کم کړي اوس ګوره که زه دا کلیکوم اشاریه عدد به څنګه کېږي زیاتېږي که کله غواړي چې 4 خانې اشاریه راشي 3 خانې راشي او که دا کلیکوي بیا بیرته کموي په دې ځای کې هم ګوره موږ سره همدا شیان شته که غواړي چې کرنسي ورسره راشي دغه ټول علامې دي چې دا ټول موږ سره بیرته په دغه ځای کې شته کله چې دغه علامه کلیک کړې ګوره په دې ځای کې ګوره موږ سره ډېر زیات شیان راځي اول راځو پکې نمبر که غواړي چې نمبر سره اشاریه څو خانې راشي ګوره موږ دلته وویلې چې له دې ځای نه اشاریه اضافه کولی شو دلته هم ته کولی شي چې کله ما یو منطقه انتخاب کړی وي فرض مثال دغه عدد دا ځای ما انتخاب کړی او په دې ځای کې ورته وایم چې نمبر او نمبر دې ورسره څو خانې اشاریه راشي 3 خانې نو چې کله بیا په دغه ځای کې ته عدد لیکې څو خانې اشاریه ورسره راځي 3 خانې ورسره اشاریه راځي یا مثلا ما دغه ځای انتخاب کړی دا او په دې ځای کې ورته وایم چې کرنسي دې راشي کرنسي کومه کرنسي باید راشي دا ګوره له دې ځای نه مختلف کرنسیانې موږ سره شته ډالر علامه راشي انډیا راشي افغانۍ هم
فکر کوم چې شته AFN افغاني لپاره همیشه AFN لیکل کیږي. نو که زه دا کلیکم اوکې کوم ګوره ما دغه منطقه انتخاب کړې وه که نه، نو چې زه دلته هر عدد لیکم نو ورسره څه شی به راځي AFN افغاني به ورسره راځي. یعنې دې ضرورت به نه وي چې همیشه تی ولیکې، بس چې هر وخت عدد ته لیکې AFN به خپله ورسره راځي. یو شي ته همیشه پام اوسئ که ګوره موږ اکسل ویلې چې اکسل چې د میتھمیټیکل پروګرام ده که نه، ریاضي زیاته پکې استعمالیږي. نو که چېرې زه یو عدد دلته خپله ولیکم، مثلا ولیکم 80 او AFN ورسره ولیکم AFN، دلته مې مثلا لیکلي دي 80 AFN، و چې زه دا دوه عدد جمع کوم ګوره مساوي ده جمع ده، جواب یې څو راځي؟ غلط. ولې؟ په دې خاطر چې دلته ما AFN لیکلی ده، دغه AFN خط ده، یعنی ټکسټ ده، دې ته ټکسټ ویل کېږي. نو دغه 80 هم دی چې شی حسابوي؟ ټکسټ حسابوي. نو خط له خط سره نه جمع کېږي. چې کله ته مثلا لیکلی دی وي ABC چې ABC له چا سره راته جمع که؟ له ABC سره. نو جمع خط جمع کېږي؟ همیشه چې شی جمع کېږي؟ عدد جمع کېږي. نو چې کله د کرنسي په کار وه نو ته همیشه کوشش کوه چې کرنسي له دې ځای نه هټ کړې. له دې ځای نه چې دې هټ کړ بیا مشکل نه لري. اوس ګوره مثلا دغه د دوه عدد زه جمع کوم نو مساوي ده جمع ده، جواب یې څو راځي؟ 480 افغانۍ. نو همیشه کرنسي له دغه ځای نه ورکوئ. که خپله ورسره ولیکئ بیا چې کله کالکولیشن کوئ جمع تقسیم ضرب بیا جواب درته غلط راباسي. پوه شوئ په دې شیانو باندې؟ نو دلته د ډیټو فارمټ هم شته، د ډیټ اینډ ټایم هم شته، مختلف فارمټونه دي. دا ټول در سره وګورئ. ګوره کاونټینګ لپاره، ډیټ لپاره، تاریخ چې یو ځای لیکئ باید څه رقم راشي. مثلا دلته زه یو فیلډ لرم ډیټ چې اوس لیکم همیشه اکسل کې په یاد اوسئ چې اول میاشت لیکل کیږي. مثلا زه لیکم 10 د 2019 شپږ میاشت ده، 10 چې ده ورځ ده. نو که غواړئ چې دلته یو فارمټ بل ورکړئ بیا کلیک که په دې ځای کې راشه ډیټ، ګوره دا مختلف فارمټونه دي. مثلا که زه دا کلیک کړم نو د ورځې نوم به هم مکمل لیکلی وي، د میاشتې نوم به هم مکمل لیکلی وي، د میاشتې عدد به هم لیکلی وي. اوکې که ګوره مکمل. اوس چې ته یو عدد لیکې فقط ما خپل په حساب باندې اول ورځ میاشت ولیکه. مثلا زه بیا لیکم 10 دا ورې څویم 22 د 2019. ته ما ساده ولیکه انټر وه، نور یې د خپله درته فارمټ ورکوي. پوه شوئ؟ دلته دا نور فارمټونه هم شته، د ټایم هم شته، پرسنټیج علامې هم شته. دغه ټول علامې دي که مو غوښتل چې استفاده یې وکړئ له دې ځای نه استفاده کولی شئ درڅخه. دې ته وایي نمبر. پوه شوئ په دې باندې؟ بل راځو کنډیشنل فارمټینګ. کنډیشنل څه معنا؟ کنډیشن چې د شرط ته ویل کېږي. کنډیشن په انګلیسي کې څه ته ویل کېږي؟ شرط. او فارمټ چې ته وایي؟ ډیزاین ته وایي. فارمټ ډیزاین ته وایي. نو کنډیشنل فارمټینګ څه معنا؟ شرطیه فارمټ. یعنی زه مثلا دغه ځای کې وایم چې د یو چا سیلري که له 600 نه زیاته وه په سور رنګ کې راته وښیه، د چا سیلري که کمه وه په دغه رنګ کې راته وښیه. یا مثلا یو ریزلټ یې جوړ کړی وي ته وایي چې د چا مثلا که څوک فیل و که نه نو همغه خانه په څه رنګ کې راته وښیه؟ په سره رنګ کې راته وښیه. که څوک فاس و همغه خانه په ګرین کلر کې راته وښیه. یعنی د شرط په حساب باندې فارمټ غواړئ چې دغه ځای کې په دغه شرط باندې دغه رنګ ورکړه. دې ته کنډیشنل فارمټینګ وایي. مثلا دغه ځای ده، دا به زه انتخاب کړم، ټیبل به جوړ کړم چې اندازه راته معلوم شي. اوس ګوره دلته راځو کنډیشنل فارمټینګ ته. په دې کې اول د هایست سیل رولز د زیاتو عددو لپاره. مثلا ګریټر دین. ګریټر دین څه معنا؟ چې کله زیات وي. ګریټر دین معنا زیات وي. کلیک وکړه. ګوره له څونه زیات وي دلته یې ولیکه. مثلا زه ورته وایم چې کله له څونه زیات وي، مثلا له 1000 نه زیات وي. کله چې عدد په دغه ځای کې له 1000 نه زیات وي کوم رنګ واخلي؟ ګوره دا ټول رنګونه دي. مثلا لایټ ریډ وذ لایټ ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټیکسټ. دغه ټول فارمټونه دي. سره کوم فارمټ راشي. یا کسټم کې ته خپله ورته ویلی شي چې بولډ دی وي، ایټالیک دی وي، بارډر دې سره رقم ولري، د شارنګ دې سره رقم ولري، هر یو ورته انتخابولی شي. اوس ګوره زه ورته وایم چې دغه اول دی. اوکې که له څونه چې زیات وي؟ له 1000 نه زیات وي. په کومه منطقه کې؟ دا کوم ځای چې ما انتخاب کړی وي. نو چې کله زه له 1000 نه زیات ولیکم، مثلا 1100 مې ولیکل، ګوره کوم رنګ اخلي؟ سور. چې کم ولیکې؟ نه اخلي. چې کله یو عدد زیات شي، اوس دغه عدد مخکې لیکل شوی و چې اوس دا له 1000 نه ته زیات کې څنګه به شي؟ رنګ به واخلي. دې ته کنډیشنل فارمټینګ وایي چې د شرط په بنیاد باندې فارمټ اخلي، رنګ اخلي، ډیزاین اخلي. پوه شوئ په دې باندې؟ بل اوس ګوره دا ځای بیا انتخابوم، بیا پکې لیس دین. لیس دین څه معنا؟ کم. دا زیات، دا کم. دلته ورته وایي چې له کوم عدد نه کم وي، کوم رنګ دې واخلي دلته به ورته ښیي. دا بلې بټوین په مابینځ کې وي د دغه عدد او
دغه عدد په مابینځ کې مثلا ورته وایي چې د 500 او د 1000 ترمنځ کوم عدد وي دغه رنګ واخلي نو بیا به بټوین لیکل ایکوال ټو څه معنا مساوي وي چې له دغه عدد سره مساوي وي text that contains دا د خط لپاره ده مثلا ته وایي چې کوم ځای کې الي لیکلی وي سور رنګ واخلي نو بیا به دا کلیکوي date تاریخ کلیکوي مثلا ته ورته وایي چې کوم تاریخونه چې د پرون ورځې وي کوم رنګ دی واخلي دغه رنګ دی واخلي یا له دې ځای نه ربنه ورکوي یا اوس ګورل ته ټوډے شته کوم تاریخونه چې زه د نن لیکم باید دغه رنګ واخلي tomorrow دغه ټول تاریخونه دي پوه شوئ بل پکې څه شی ده ډوپلیکیټ ویلیوز کله چې دوه شیان یو قسم لیکل کېږي دغه رنګ دی واخلي منطقه انتخابوي مثلا دا ټیبل ما انتخاب کړی ده نومونه به انتخاب کوم دا واري او ورته وایم چې ډوپلیکیټ ویلیوز ډوپلیکیټ چې راځي باید کوم رنګ واخلي دلته مثلا زه ورته وایم چې یلو رنګ دی واخلي اوکې اوس ګوره ډوپلیکیټ الي ور لیکل شوی چې بیا الي ولیکمه څنګه چل بشي ګوره دواړه زیړ شو ډوپلیکیټ فارمټ شو یا مثلا ولی ور لیکل چې بیا ولیکمه چې کله ډوپلیکیټ ختم شي بیرته به د بل رنګ هم ورک شي دې ته کنډیشنل فارمټینګ وایي پوه شئ بس تر دې ځای پورې ومن الله